السلام علیکم ټول مرګرو ته سلامونه کوم اورورا دا ویډیو دی خصوصا هغه خلک واوري کنه چې کم زمانه ګیلمن دي او خصوصا هغه خلک چې کم وردی استعمالي ما چې کلم اختلافات کړي د غلطو خلکو کړي موږ د سمو خلکو نه دی کړي صحیح ده د غلطو خلکو چې په کم وخت کې موږ اختلافات کوو کنه زمونږ چې د پارټۍ 50 کارکونان د پی ټی آی مړ شو او د تورسرو عزتونو ته لاس ورواچاو تورسر راخکې په سړکونو باندې ډوډۍ نه میلاوېده رزق به نه میلاوېدو په لاسونو کې به روپۍ ورسره وي وړه به نه میلاوېده او بیا موږ په داسې طریقه دا وردی والا ولیده پولیس خصوصا په اسلام آباد کې چې زمونږ د پی ټی آی تورسرو ته لاس ورواچاو په سړکونو باندې به راخکې او په پیښور کې په وړو پسې زنانه راووتې او جړلې وړه ورته نه میلاوېده بوډاګان به ټرکونو ته وخته او د زبرګې روجې میاشت او ډز او راښکته به سړک ته راپرېواته صحیح ده د غلطو خلکو مخنیوی به موږ کوو د الله د رضا دپاره او په ورځ د قیامت به موږ الله ته وردیږو بیا چې کومه خبره زما له تحصیلي واړۍ د پولیسو شوه وروره د تحصیلي واړۍ د پولیسو نه زه دا ګیله کوم صحیح ده چې تحصیلي واړۍ پولیس راغلو زمونږ سی چو صاحب ډي اس پي صاحب په دې واړۍ کې پاتې کېږي زما والد صاحب پیژني مشران پیژني ښه ورته پته وه 11 سال بعد زه راغلی یم د پېښور نه چې کومه د تاڼې نه دیو ته رینګ شوی نو ما ته دغه ځای نه ویلی شو چې موږ هسې رینګ وکړو خو داسې مو ته نه دي ویل چې لاړ شئ سړی راونیسئ صرف اطلاع م ورکړه چې سړی راغلی دی را رسېدلی دی صحیح ده د دې ځای نه غرنګ ته شی سټارټ کوه وردېږه وروره بلو ته خېږه زما په کور کې زنانه 11 کاله پس زه راغلم زما خویندې میاندې دیرې ته خېږه کوټې ته خېږه ماشین په لاس او تیار وردېږه که نه نو ګیله زما حق ده وروره صحیح ده ګیله زما حق ده بغیر د ورنټ نه ورنټ اوسه نه و زه د دې ملک 9 کاله محب وطن بچی یم ما پولیس سپورټ کړلی ما جنډه سپورټ کړله ما عیسائی سپورټ کړله ما آرمی سپورټ کړله ما بچی پیژني پولیس ما ته سلوټونه کوي آرمی سلوټونه کوي د عیسائی ځوانان سلوټونه عوام سلوټونه چند خلک د ذاتي مفادات دپاره زما اختلافات یې کړي د خپلې تاڼې د پولیسو نه مې دا ګیله وه که تاسو راغلم بلو ته به تاسو نه ختی وروره تاسو به ډېرې چت ته نه ختی تاسو به دیوالونو ته نه ختی د عزت په طریقه باندې به راغلوئ صحیح ده موږ پښتانه وو په دې مې د نه ګیله وه بغیر د ورنډ نه راغلوئ ورنډ دسه نه و صحیح ده تاسو زمونږ د کشرانو خیال ساتئ موږ بس تاسو د مشرۍ خیال ساتو تاسو زمونږ د عوام خیال ساتئ موږ بس تاسو د وردۍ خیال ساتو تاسو زمونږ د ملک محافظ یئ بقایه زما خبره عمران خان صاحب ته وړی شم امیر علي ګنډاپور ته وړی شم د پی ټی آی چې مې څونه مشران دي اوړګیا ته وړی شم اوړګیا چې څونه زما مشران دي بقایه ایم پی آی مینې چې زه په خپله موجود وی که نه نو زه به یا نن ایم پی آی وی او یا به ایمینه وي او انشاءالله پر روان وخت کې به لړاوېږم د خپلې خاورې دپاره د خپل دیر دپاره که د دیر نه ماته سیټ نه میلاوېږي په وزیرستان کې خو میلاوېږي که نه په بلوچستان کې خو میلاو شي که نه په بل ځای کې خو لړاوېږم به د خپل پښتنو دپاره بقایه چې کومه دا سیاسي خلک دي خانه زمونږ د دیر دپاره صحیح کارونه وکوئ او زمونږ دپاره تاسو هېڅ هم مه کوئ زه ستاسو نه هېڅ شی هم نه غواړم د دیر سړک ترقي ورکوئ د موټروی ترقی ورکوي د سی پیک ترقی ورکوي د صحیح کارونو ترقیانې ورکوي زه د نه څه نه غواړم عوام له ریلیف ورکوي که عوام له ریلیف په کال کې دننه ورنه کړو لکه څنګه چې سوات ته موټروی جوړیږي د سی پیک سړک منصوبه دغه شانتې دیر ته موږ غواړو چې نه استعفاګانې ورکوي موږ به بیا الیکشن کوو بل سړی به راځي چې دیر مخې ته لاړ شي موږ په اسمانده نه منو خانه موږ کارونه غواړو دیر له ترقي غواړو پولیس زما دی او زه د پولیس انشاءالله او سیاست صحیح وکړئ سیاست هم صحیح ونه کو بیا به خفه یئ